د اطفایه یا پیښو د رسیدو وروجنې لوی ریاست چې دی د سطح افغانستان او ټولو بنادرو ولایتونو کې خپل مدیریتونه لري او الحمدلله د زموږ د یو مهم برخه دا دی چې د څارویو وقایه کوو. د څارویو وقایه د نظارتي ټیم په خپل الحمدلله اندازه نه اضافه یعنی قریب 6 زره ته رسېدلی سطح افغانستان کې دا داسې یو اداره ده د دې په علاولو دپاره موږ راغلی یو ځکه چې د څارویو وقایه سره حریق یا نور د پیښې کمیږي هغه غیر طبیعي پیښې کمیږي دغه سره ځکه موږ راغلی یو ننګرهار هم د مهم ولایتونو جملې څخه دلته د یو د فارکای صنعتي ده د شار دی مندوي ده نور ډېر یو لوی فراغ ځای دی او دلته د سیستمونه د دې له اضافه او بهتر به جوړ کو اگر نه زموږ د الحمدلله دلته مدیریت فعال دی او جناب عبدالرشید د زموږ د اطفایوي مسؤول دی دلته هم د تورخم بندر و هم د ننګرهار د شهر او د فعالیتونو د عملیاتي ترتیب وي یا د نجات وي یا د څارویو وقایه وي کړی خو د مرکز د اوس یو ټیم موږ راغلی یو او موږ غواړو چې د پخپله هم وګورو عین الیقین علم الیقین چې د څه کړی ده خلک څه مشکلاتونه لري بازار کې نظم انتظام څنګه راتلی شي د ضرورت په وخت کې یو حریق یو حوادث ته موږ څنګه رسیدګي کولی شو دغه دپاره راغلی یو. د وروژنې طبیعي او غیر طبیعي پیښو ته د رسیدو ریاست رئیس او ټاکل شوي پلوي ننګرهار ولایت ته د یاد ولایت د اطفایي وضعیت د څېړلو په موخه سفر وکړ. مسؤلینو په یاد ولایت کې د صنعتي پارکونو څخه د لیدنې پر مهال د دوی اطفایوي سیستم له نږدې وکتلو او ځانګړي پلوي په صنعتي پارکونو کې د اطفایوي سیستم د تشې په هکله د پارکونو له مسؤلین سره په ناسته کې معلومات شریک کړل او له دوی یې وغوښتل چې د احتمالي اورلګېدنو طبیعي او غیر طبیعي پیښو په مهارولو کې د یادې ادارې سره همکاره شي او د اړتیا وړ لومړني توکي له ځان سره ولري تر څو د پیښو مخنیوی وشي او د مالي او ځاني زیانونو مخه ونیول شي. په همدې ډول د ننګرهار ولایت د اوروژنې مجاهدینو د اوروژنې یوه پیښه چې د برق د شرطۍ له امله رامنځته شوې وه هم په پوره سرعت او مسلکي ډول سره مهار کړه او د لویو تاوانونو مخه یې ونیوله. ساحه مسجد اتفاق است کوچه رختفروشی ولایت ننگرهار. زمانی که ما اطلاع بر ما رسید اطلاع حریق با آن واحد به اسرع وقت پرسنل ما به خاطر نجات به خاطر مجادله در مارکت شتافتند با فضل خداوند این حریق خاموش شد. شما مشاهده میکنید که یک مالگدام با مارکتش بود فضل خدا اتومه حریق نجات یافت. ډیر خوشاله په د باندې چې د اطفائي ټیم د امریت د خوانه موږ له ډیر ښه په ټیم باندې د دوی اطفائي ورسېدي او د ډیرو زیاتو خساراتو نه زموږ مخنیوی وکړ او موږ ته ډیر بیا اندازې راځي خو د اسلامي امارات د ځواکونو نه د ګمرکاتو نه د ټولو مربوطه مامورینو نه غواړو چې دا پټاکۍ بیخي بند کړي. د اطفایي څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په ډېر زیات کم وخت کې دلته راغلل دغه اور خو البته د پټاکیو څخه دغه مصنوعي پټاکۍ چې خادیو کې خلک استفاده کوي موږ مخکې په تېر بارونو کې ډېر زیات مرکو کې ویلي چې دغه څخه باید څوک استفاده ونه کړي خو حال دا دلته دکانداران دي ډېر زیات خرڅوي او دغه خلک دولت ممانعت هم کې حال دا په پټه کې دغه کارونه خو د دې څخه یې اور اخیستی او اطفایي کارکوونکو ډېر زیات چالاکي وکړه خیر دې وسي که ودانۍ ته کوو عموما د رخت عموما اتحادیې په اساس باندې چې ټول مشران یې ولاړ دي دلته ډېر زیات چالاکي وکړه او زموږ دکانونه یې بچ کړه الله دې دوی ته اجر ورکړي. د پیښې وروژنې مخنیوی وکړو اساسي سروې او تخنیکي سروې دا ټیمونه موږ لرو چې دا نن هم لاړو مارکیټو ته او هغه مارکیټو کې هم دغه خپلې لیحې ورته ورکړلې چې په دې باندې عمل وکړي په دې لپاره چې دغه د اور د لګېدلې مخنیوی وشي کم شي ځکه چې دا دو عملي کې نو هغه کم وخت کې چې موږ ورسېږو تر هغې پورې اولین تدابیر چې دي اولین تدابیر دو نیولي والحمدلله په ننګرهار کې ډېر کار شوی دی. بل لور ته یاد پلاوي د مارکیټونو له مسؤلینو سره په خبرو کې دوی ته د دوهم ځل لپاره د اخطار په ورکولو سره له دوی وغوښتل چې د اورلګېدلو او غیر مترقبه پیښو د رامنځته کېدو په صورت کې خپل لومړني تدابیر برابر او د پیښېدو په صورت کې د هغه مخنیوی وکړي.